الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون ضرورت سبارة سورة آل عمران أو يوصل أتيشتم نمبر آيات دي مخکینو آیاتونو کې الله جل شانه د غزوه احد واقعا ذکر کړل چې نبی عليه الصلاة والسلام د 1000 کسانو سره دا د احد میدان ته لاړ پروتو او 50 کسان په جبل رومات په دې باندې کېنول او عبد الله بن جبیر رضی الله تعالی عنه د هغه امیر مقرر بهرحال مخکې تفصیلی واقعه ذکر شوی و غزوه احد جنگ وشو مسلمانانو ته فتح میلاو شو نو په دغه جبل رومات باندې چې کوم 50 کسان نبی علیه الصلاۃ والسلام کې نوول هغه ته ویلو کوم جنگ ګټو او جنگ ویلو تاسو برا کوزیږئ نه چې هغه ولیدل چې مسلمانان ته فتح میلاو شو اوس مال غنیمت راټولي نو الته د خپل امیر سره اختلاف شروع وای ګوره چې مونږه نبی علیه الصلاۃ والسلام دلته کې نوول نو د جنگ د ګټلو فوري بس فتح اوس مونږ ته میلاو شوې ده اوس مونږ دلته سکو نو لس کسان الته پاتې شو او باقی 40 کسان دا چې د هغه راټول شو نو خالد بن ولید دا په دغه وخت کې د کافرانو سپاسالارو لا مسلمان شوی نه هغه چې ولیدو چې دا جبل رومات دا ډیره کې دا خالی ده نو دا ځان سره 250 کسان واغستل او د هغه طرفه دا چې هغه رال نو هغه لس کسان کوم پاتې شي هغه شهیدان کړل او په مسلمانانو باندې ناڅاپي حمله وکړه نو مسلمانان ډېر مسلمانان پکې کې دا شهیدان او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دې تندي مبارک کې چې د اوسپنې کړۍ ورننه وته نو په دغه وخت کې نبی علیه الصلاۃ والسلام او فرمایي او د خپل د دې تندي نه چې دا وینه دا پاکول وای سرنګي به هغه قوم چې دا کامیاب شي چې خپل پیغمبر داسې یعنی داسې قوم به څنګه دا کامیاب شي نو الله جل شانه دا آیات را نازل کړي ليس لك من الامر شيء ويتوب عليه نشته د ستاره پاره د اختیار یعنی د امر د فتح د شکست نه تشي او يتوب عليهم دا او په معنا د اله انصر تر دې پورې چې الله مهرباني وکړي په دې باندې او يعذبهم یا الله دې ته عذاب او یا د دې شان نزول دار چې نبی عليه الصلاه والسلام او فرمایي چې اللهم العن فلانا اللهم العن الحارث بن هشام اللهم العن سهيل بن عمرو اللهم العن صفوان بن اميه خيري شروع کړي الله فلان کې چې دا چې هلاک او دا په حارث بن هشام باندې لعنت ورېږي هغه هلاک سهيل بن عمرو دا چې هغه هلاک او دا صفوان بن اميه چې دا هلاک دا الله په علم کې دعوت دی مسلمانان کېږي نو الله تعالی نبی عليه الصلاه والسلام ته فرمایي ليس لك من الامر شيء او يتوب عليه نشته د ستاره پاره د اختیار نه بس امر نه شي او يتوب عليهم تر دې پورې چې الله مهرباني وکړي په دې باندې او يعذبهم یا الله عذاب ورکړي ته دې د خیره وکړه فانهم ظالمون بس بشک دوی سړي ظالمان دي ظلم کوونکي او ولله ما فی السماوات او خاص د الله لپاره هغه څه چې په اسمانونو کې دي او ما فی الارض هغه څه چې په زمکو کې یغفر بخی بخنه کوي لمن یشاء چاته چې وغواړي ويعذب او الله عذاب ورکوي من یشاء چاته چې وغواړي والله الله تعالی چې غفور بخون کې رحیم رحم کوونکی
ليس لك نشتد استاد پارا من الامر دا امرنا يعني دا اختيارنا يعني دا امر دا فتح دا شکستنا شيء تشيء او يتوب عليهم او يا داچه مهربانيو کی پدیبانی او يعذبهم او يا داچه الله بعذاب ورکی دویتا فإنهم ظالمون بس بشکات دی ظلم کون کی دی ولله او خاص دا الله دفارا ما في السماوات اغسوچی پس مانون کی دی وما في الارض او اغسوچی پس مکہ کی دی يغفر الله بخنكي لمن يشاء چاہتا چوغاڑی ويعذب او الله عذاب ورکی من يشاء چاہتا چوغاڑی والله الله تعالی چلے غفور بخون کے دے رحیم رحم کون کے دے ليس لك او نشتر استار پارا من الامر دکار ناشی امتشی او يتوب عليهم او یا دا چې الله مهرباني وکړي په دې باندې دا او په معنا الى انصر او يعذبهم یا دا چې الله عذاب ورکړي دوی ته فانهم ظالمون پس بشکات دي ظلم کوونکي دي ولله او خاص د الله لپاره ما في السماوات هغه څه چې پس مانونو کې دي وما في الارض او هغه څه چې پس مکه کې دي يغفر الله بخنه کوي لمن يشاء چاہتا چوغاڑی ويعذب او الله عذاب ورکی من يشاء چاہتا چوغاڑی والله الله تعالی چدی غفور بخون کدی رحیم رحم کون کدی واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين الا سمع السماء والارض من فيه ودعوه وتوفيق لك الا غفر رزقك بالتعلق بالمحبه النصيب نبي عليه الصلاه والسلام كان يدرك الله دې درس څومره انوارات او برکات مونږ ته فوره چې راغلي نو والدین او استادان ته اهلیت اشتراک ټول مسلمانان ته الله دې اجرونه ثوابونه چې ورکړي الله زموږ هر قسم شری حاجات دې خپل خزانه به مجید غفور کړي الله څومره بیماران دې اصلاح کامله عاجله مستمره ورته نصیب کړي څومره قرضداري دې غفور خپل خزانه به وسو کړي الله دې جهنم د عذاب څخه محفوظ کړي جنت الفردوس کې اعلی مقامات ورکړي صلى الله تعالى على خير خلقه محمد